बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बादज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैततन फकरिhtumuhu वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। वाजिबुल कदर हज़रातु मशरानु मिलमनु आवामु खवासु अल्लाह जल्ल जलालुहु दी ज़मुंगो दस्तासु दो टोलो हाजिरी पखबल बरगाह के कबूल व मंजूर उ फरमाई। मुहतरमो नन जुमा बांदे इंशा अल्लाह द सूरे हुजरात 12 नंबर आयात चदे की द जिंदगी द सूरे हुजरात चिकम कवानीन ता इनवानात वरकड़ी दाश पगम कानून दे द मुआशरे द पारा दिन औड़ांदी पिंज कवानीन अल्लाह रब्बुल इज्जत पर मुआशरा के द जन तेराउल द पारा ममता इरशादात फरमाइली। अगे के दाव चिता से बद सरदार कौनन द कोर आदाब साथई दहागे द मजलस आदाब बसाथई यौ बलता प मजलस के द खैर ज़ेवर कोई यौ कौम बद बल कौम पर खंदाव मस्खरे न कोई खुदा सुमरा कवानीन द मुआशरे द पारा ची सुमरा दागी जिक्र उशो न 12 नंबर आयात सूरे हुजरात की अल्लाह रब्बुल आलमीन मंग मनकई द बाजी बदु खसलतुना चे अगा खसलतुना मुआशरत तबाकई अगा खसलतुना द मलगोरो पर जामो बांधे दाग लगई हवा बद खसलतुना तासीद अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत ना लरे कई जहन्नम तमो नजदीकई अगा बद खसलतुना चिपदी आयात की जिक्र दी कब्र दर ततंगई हगा बद खसलतुना चिपदी आयात की जिक्र दी रज़्क़ दर ततंगई हगा बद खसलतुना चिपदी आयात की ओर ते इशारा शवेदा दुनिया की स्ताद मखना द सुलहाओ हगा रंग फौत कई गुर्ज़े दरना
چې په کوم رنگ باندې صالح بندتا د صلحاو په شانتي انوارات او برکات ملاو دي. ورونه دا ما چې کوم خبرې وکړې د دې آیات په تفسیر کې دا ارشادات ته حضرت په خلد ابو هريره رضی الله تعالی عنه او دا ټول ارشادات د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی آیات باندې ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه دی باندې د ابا هريره رضی الله تعالی عنه نور تفسیر مو کم چې ما درته ذکر کړو دینا علاوه بچی بدی صالحه نوی فمعاشره کی بچاته خوخ نه او امدی آیات مبارکه باندې می صحابهونه سرداری کونین تپوس کئی اے صحابو تاسی کدی صفاتو نزان بچ کرو کامیاب بشی کدی بدو خصلتونو پروام اونساتلا دعا بم نقبلیگی رزق بم د سکون او د خوشحالی ذریعہ نگرزی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اغوی قرآن کریم باندی 100% عملو منگا پسلو کی 99% عمل نکو 1% مو عمل اغم پا تردد کیوی زرطن تی سکون نملاوی گی. محترم نند غیبت متعلق چماکم بیان او آیات کریمہ تلاوت کرے اللہ جل جلالہ گواہ دے ما د دې آیات په تفسیر کې هغه څه ولیدل چې د خدای په ذات زما قسم وي چې خپل ځان راته داسې ښکاره شو چې یا الله ته موږ سره سکه موږ غیبت کو به ورته رنګ د ګپ ورکو موږ په چا لمن داغ لګو به هغه ځان له د سکون او د مجلس د ښکلا ذریعه ګرځو. نو چې دی آیات ته مې ولیدل په خپل ځان مې دا فیصله وکړه چې په ځان عملی نه کې په معاشره کې د دې عمل ډېر ګران دی. نو الله رب العزت نه لومبی سوال کوم یا الله تر دې ټیمه پورې که مانه څه قسمه غیبت شوی یا الله د هغې تا نه عفو غواړم خدایه چې چا پسې مو کړی د هغوی په زړونو کې الله مونږ ته عفو راولي او خدایه که مونږ پسې چا غیبت کړی یا الله مونږ ستا د رضا دپاره الله هغوی معاف کړي الله ته د هغوی عفو فرمایي. الله کریمه مونږ د غیبت نه مونږ د دروغو نه مونږ د بهتان نه یا الله را روانې زندګۍ کې د نن ورځې نه وروستو الله مونږ ټولو بدو اعمالونه بچ وساتي. محترمو آیات مبارکه کې یو عظیمه وعظ او خطبه ته اشاره ده. الله رب العالمین فرمایي دا مدنی صورت ته مدنی صورتونو کې الله مؤمنان چې مخاطب کوي مسلمانان مخاطب کوي نو رب کعبه ورته فرمایي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو مدینه منوره کې مشرکان نشتا کافران نشتا که کافران دی عدم کی دی که مشرکان دی عدم کی دی وجود کی ندی د مومنان وجود زیتے کثیر تعداد کی دی نو اللہ مخاطب کئی مومنان اے ایمان والاو اے زما بندگانو اجتنبو کثیرا من الظن زان بچ اساتی اللہ فرمائی د ډیرو ګمانونو نه. محترم و اعظم په اولنی لومبه عنوان د آیات باندې محترمو اجتنبوا كثيرا من الظن ځان اوساتئ د ډیرو ګمانونو نه. ګمان دو قسمه ګمان دی یو ګمان د خیر دی یو ګمان د شر دی.
الله کلی پیغمبر موږ ته حکم فرمایي تاسو مؤمنانو باندې ښه ګمان وساتئ، نو الله د ښه ګمان حکم کوي او د بد ګمان نه مو الله منع کوي. اجتنبوا ځان بچ کوي کثیرا من الظن د ډېرو ګمانونو نه، یا الله کومو ګمانونو نه. ان بعد الظن اسم، الله جل جلاله فرمایي ان بعد الظن اسم، ډېر بعضې داسې ګمانونه دي چې هغه مطلقي ګناه ده، اسم ګناه ده. الله فرمایي یا الله موږ د هر قسمه بدګمانۍ نه بچ وساتي. ښه ګمان او بدګمان دواړه زړه کې راځي. په ښه ګمان اجر ملاویږي. لومبی درته د ښه ګمان خبره کوم، چېړه مو خوشحاله شي. الله دې زمونږ زړونه په ښو صفاتو باندې منور او مزین وګرځوي. محترمو، ښه ګمان زما دا ورور دی، دا ډېر ښکلی سړی دی، دی مونځ ګزاره دی، دی تهجد ګزاره دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا وفرمایل دا پلانکی کس ډېر ښکلی سړی دی خو تهجد نه کوي. امام صاحب رحمت الله علیه یو ځلې هغه ته وایي حضرت زه ستاسې میلمه کېږم. هغه ډېر خوشحاله شو چې حضرت تاسو زما میلمستوب، ته به زما څنګه میلمه کېږي؟ لکه تاسې ته یو نیک سړی ووایي چې زه بېګا ته ستاسې حجرې له درځم، مسجد ته درځم، لږ مجلس به وکړو. نو ته به حیران شې چې دا لوی شخصیت دا خو ډېرو خلقو ته په لوی لوی خبرو باندې نه میلاویږي. مثال په طور باندې که شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه موږ ته ویل چې زه درځم مدرسې ته، نو موږ به څومره خوشحالېدلو. ونه چې حضرت شیخ راځي او خپله وایي زه درځم. خو علماو هم داسې نه ځي. ګورئ د علماو ډېر لرې سوچي، د صلحاو ډېر لرې سوچي. چا ورته ویل چې حضرت دا پلانکی د تهجد سره مینه نشته، او ورته څه وایي؟ وایي بېګا ته زه ستاسې د مجلس یوه حصه ګرځم. وایي ډېره ښه ده. امام صاحب رحمت الله علیه چې راغی دوی طعام برابر کړی و، ډېر ښکلی مزېدار، څه چې د وس طاقت هغه اظهار یې وکړو. امام صاحب رحمت الله علیه مبارک ورته وایي یاره زما خو پته لګي نه، زه اکثر تهجدو کې انتهایي کمزوری یم، خو ګورئ ته خو تهجد ګزاری بېګا ته چې پاڅېدلې ما ته دعا وغواړه. امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې بېګا ته پاڅېدې ما له څه وکړه؟ دعا وغواړه. علماو نه دعا غواړئ. امام صاحب رحمت الله علیه چې دې کس ته وویل هغه هوښیارو ته معمولی اشاره کافي ده، او زمونږ په شان د خلقو ته سم غټ لرګی په کار دی. مونږ خو نه پوهېږو، مونږ ته اوس پته ولګېده چې دا زمونږ مشایخ مونږ سره څومره مینه کوي، مونږ د هغوی په قدم روان یو که نه. زمونږ مشایخ قسم په خدای ته ذره بره د شریعت خلاف قدم پورته کوي، ذره بره. مونږ ته څه پته وه؟ مونږ چې اوس ګورو مطالعه کوو د دې اولیاو. حضرت په عمر کې ماله څه تحفه نه وه راکړې. دا ځل چې لاړم حضرت صاحب ماله یو کتاب تحفه کې راکړ. نو چې رالم ما ویل اوهو خبره خو ډېر خطرناک ځای کې ده. ما ته وایي چې ته د دې خپل شیخ مناقب مطالعه که، بیا به د ژوند په خوند باندې پوه شي. الله ګواه دی چې د ژوند یو عظیم انقلاب راته میلاو شو. اوس هسې څه کې پراته و؟ تورو تیارو کې پراته و. ځان و، شهرت و، عزت و، مال و دولت و، هیڅ څیز نشته. څه چې دي د الله په ذکر کې دي او د الله د ښکلي حبیب په درود کې دي، ټولو الحمدلله. بس هیڅ نشته. محترمو، ما ډېر تلاش وکړو، د دنیا د لوی لوی خلقو سره م صحبتونه وشو، د سکون طالب ومه، خو سکون راته میلاو نه شو. لوی لوی خلقو سره میلاو شو، مجلسونه م ورسره وکړل، د هغوی د زنده‌باد چغې مو ووهلې، هېڅ راته میلاو نه شو بغیر د دې نه چې د زړه بیماري مو سیوا شوه. خو الله ګواه دی
چې د دې ولی کامل مناقب مو مطالعه کړل نو ډېر لرې ځای ته ورسولو چې واقعي زندگی خو دغه ده خود خو دغه کې دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خولې نه د الفاظ وتل ورته وی اے بچوړیا ما درته ځکه دا خبره وکړله زما په خیل سره که ستا عادت جوړ شي تا نه به اوسم د تهجد لمونځ نوي قضا خو انشاء الله که ستا په شانتې خلق ملا وتړي نو ستا د تهجد په دعا کې به الله د نعمان بن ثابت په شانتې ډېر ګناهګاران الله معاف کړي پر ځان یې ورته وښودلو اے نعمان بن ثابت ورته وایي که تا تهجد ته ملا وتړله او تا په نیمه شپه کې الله ته لاس بره کو ما پرون قبرستان کې زمونږه یو مومن او کامله مور د کالا خان ماما تبر په حق رسېدلی و د هغې په جنازه کې ما یو خبره وکړه دنیا کې د هرې معشوقې دروازه بندوي یو وخت دپاره یې کولاوئ خو زما ستا او د ابراهیم خلیل الله هغه معشوقه ده چې د هغې دروازه کلم بنده نه وي هر وخت کولاوي صاحب نیمه شپه کې ورته راپاڅېږي اگر ته وایي وایه بنده غرمه کې ورته رالي د چاش مونځ ورته کې درته وایي وایه بنده ماسپښین مانځه کې ورته ولاړي درته وایي وایه بنده جنازه کې ورته ولاړي درته وایي وایه بنده واده کې ورته ولاړي درته وایي وایه بنده قسم په خدای سلیما کې ورته ودرېږه دغه رب بیا هم تا نه مخ ناړئ ای زما بنده زه در سره یم حاضر یم درته شرابخانه کې ورته ووایه دا شاعران ډېر عجیب خلق دی لوی خلق دی شاعران کله کله یو عجیب سمندر کې غوپه ووایي سر ورښکته کیسې به ګرځي پکې دا لال جواهر پکې راغونډی مونږ یو دا لیوني دي ما ویل تا پسې به کم ځای کې ګرځم تا راته اواز راکړه ربه زه موجود یم د تهجدو نیمو شپو کې نو معشوقه خو دغه ده چې هر وخت درته نیمه شپه کې خلق ودی هغه ویښي لا تأخذه سنة ولا ټول وایي لا تأخذه سنة ولا نوم دا زما د معشوقې صفت دی زما معشوقه باندې پرکاري نه راځي زما معشوقه باندې خوب نه راځي واه زما څومره عظیمه معشوقه ده هر وخت ماته وایي بنده وایه څه رانه غواړې هر وخت ماته وایي وایه زما بنده رزق غواړې رزق به درکړم عزت غواړې عزت به درکړم خوشحالي غواړې ما غواړې بنده الله وایي ما غواړې او ربه تا غواړم کوم ځای دې وګورم الله وایي د مظلومانو سینو کې مې ګوره مظلومانو سینو کې مې ګوره دې وجنه عبدالرحمن بابا د عشق په سمندر کې غوپه ووهله نو عجیب ځای ته ورسېدلو چې یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو سینې د مظلوم او د الله په منځ کې یو آه دی دروازه د مظلوم او د الله په منځ کې څه ده چې مظلوم وایي ودرېدم رب وایي وایه بنده چا ودرېدولې وایه بنده چا ودرېدولې محترمو نو یو ګمان د خیر دی یو د شر دی امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد نه لاړو د امام ابو حنیفه څلوېښت ورځې بعد نعمان بن ثابت رحمه الله ته هغه چا چې شکایت کړی و ورته راغی وی فرمایل زما دی پر رب ذوالجلال قسم وي زه په نیمه شپه کې ودریما د دې انسان روح را پسې راشي او راته وایي چې پاسه د الله د رحمت دروازه کلاو ده اے نعمان بن ثابته ما چې په چا شکایت کړی و نن څلوېښتمه شپه ده چې ما تهجد ته راپورته کوي دا ګمان د څه دی د خیر کوم ځای ته ورسولو تهجد ته ورسولو اوس په دې ګمان باندې خیر ملاویږي نعمان بن ثابت څه وکړه ښه ګمان یې وکړو
چې خو ګمان وکړو هغه لاړو هغه ته وایي ستا که د تهجد عمل شروع شو ستا په برکت به ډېر ګناهونه الله رب العالمین معاف کړي د مسلمانانو. محترم مالک بن دینار رحمت الله علیه. اوس راځم خپل موضوع ته، هغه مقصودی خبره درته کوم. الله فرمایي لومبۍ خبره بیا ذهن کې دا واچوئ، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا، اے مومنانو ځان بچ وساتئ کثیرا من الظن، د ډېرو ګمانونو نه، ان بعد الظن اسم، بېشکه ډېر ګمانونه هغه انسان د ګناه په دروازه ودروي، ګناه ده. ولا تجسسوا، دې باندې به ځان ته بیا خبره درته وکړم. لومبۍ درته کوم دې راځم، ګمان بد په چا باندې مه کوئ، ښه ګمان. ورپسې د ښه ګمان پسې الله وایي تجسس د چا مه کوئ. دی آیات کی د معاشري لومبۍ قانون دا ذکر کوي په شپږو قوانینو کې چې په چا بدګماني مه کوه. ډېر بدګمانونه کول انسان ګناه ته رسوي، ګناهګارۍ ده. دویم د معاشري دپاره په دې آیات کې قانون ذکر کیږي، یوه حصه د قانون دا ده ولا تجسسو، د یو بل تجسس مه کوئ. پلانکي حاجي صاحب دا ویل، پلانکي حاجي صاحب تا پسې دا ویل، پلانکي ملګري دا ویل. الله وی تجسس مه کوئ. اوس په دې شعبه د بیان کې درته اشاره کوم. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي دو کسان سردار کونین تراغلل، وی فرمایل فداک ابي و امي یا رسول الله، زمن مور او پلار دي تا نه قربان شي. پلان کی قوم والا سو کسان ناستو استاد سے متعلق او د صحابه متعلق خبرې کولې. دا سوز دور خو نه دی، هغه دور کی پاکه جامه چا پرې ښودلې نه ده، پاکه جامه چا پرې ښودلې نه ده. بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها چې د 3000 څخه د پاسه احادیث روایات کوي، هغه بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها ودردېدله، چا په کور کې په آرام پرې نه ښودله. خلقو د حضور علیه الصلاة والسلام د محبت شیشې د زړه ماتې کړلې. الله رب العالمین موږ ته وښودل چې دنیا کې هر وخت د ګناه بازار ګرم وي، شیطان لګې وي کار کوي، نیکانو خلقو باندې خلق راشکاري، خلقو ته د ګناه دروازې بندي. بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها تقریبا سکم شپیتو کالو ته عمر رسیدلو، تهجدو کې د شپې ناسته وه، سوره نور تلاوت کولو. د آیتونو ته راغله، د بی بی عائشې د سترګو نه اوښکې روانې شولې، سجده الله ته ولګوله. اے رب کریما زما په ویښتو کې سپین ویښتان لګېدلي دي، یا الہ العالمین زکاتا جناب محمد رسول اللہ داغی رسالت وړاندې کوما. یا الله داغی رسالت په برکت باندې چې چا ما پسې خبرې کوي یا الله تی معاف کا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته د شپې خوب راغی، سترګې ورغللې. الله رب العالمین ورته وفرمایل اے د مومنانو مورې، اے بی بی عائشې تا ولې د هغې کسانو دپاره عفو غوښتله؟ بی بی عائشې رضی الله تعالی عنها خوب کې وجړل چې یا الله ستا رحمت ته حیران یم چې په ما باندې د خلقو ژبې چلېدلې، خلقو به ویلې دا ګناه عائشې کړې ده، او یا الله ستا د رحمت صادر دومره پراخ چې په چا دې کاڼي نه راغورځول، نو چې یا الله هغې وخت کې دې پې کاڼي راونه غورځول، نو یا الله قیمت کې مه شرموه، یا الله قیمت کې مه شرموه، بس ما معاف کړي دي. زه رحمت للعالمین بیبیم دا ټول زما بچي دي، بس خطا شو عفو ورته وکړي الله. عائشه رضی الله تعالی عنها د هغې خلقو دپاره عفو وغوښتله. نو دنیا کې خدا ګرم بازار دی، شیطان خو لوی حرامي دی، د هغه خو کار دا دی خلق بدنامۍ په خلقو داغونه لګوي. امت ته څه پکار دي؟ امت ته دا پکار دي چې ځان بچ وساتي. الله وایي اے د پیغمبر امتیانو ځان د غیبت نه، د بدګمانۍ نه،
د تجسس نه ځان بچ وساتئ. هغه دوه صحابه رالل، نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې د الله حبیبه پلانکي او پلانکي قبیلې هغوی تاسې پسې خبرې کولې. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک تندی مبارک واړولو. صحابو ته پته ولګېده چې حضور پاک غمجن شو. حضور علیه السلام خفه شو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای زما پلار غلی د دې مجلس نه ډډې ته شو او دې کسانو ته اشاره وکړه په خوله یې ورته یعنې ګوته کېښوده چې په دې خبرو سردار کونین خفه کېږي دا مه کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام وروسته ورته وایي تاسو بچیان ښه ستاسو صحت برابر دی؟ کلي کې بوټو باندې څه خزان تکلیف خو نه دی راغلی؟ مالونه محفوظ دي د الله د عذابونو نه؟ صحابه په جړا شو چې هو موږ کوم موضوع باندې خبره کوله او نبی علیه الصلاة والسلام کوم موضوع ته اشاره کوي. لږ ټیم یې پکې واړولو. دا هغوی د اهل عیال تپوس کوي. هغوی کې تپوس کوي ستاسې قوم کې مونږګزاره خلک په جمع سره حاضرېږي، جمع ته راځي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته د کمې خبرې ذکر وکړو. دا ورته نه وایي چې غیبت مو ولې وکړو. نبی علیه السلام اشاره کوي هغوی پوه کړه چې دا خبرې عبث دي، تجسس مه کوئ. صحابه وفرمایل والله العظیم منګه لاړو زمونږ نیت الله ته معلومو، تجسس نه و. موږ د هغوی حال بیان کو که موږ د نبی علیه الصلاة والسلام حکم وکړي موږ به د هغوی مرۍ غوسې کړو چې هغوی د جانان پسې خبرې ولې کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي تاسې کلي کې د مانځه ترغیب وچلوئ، خلق مانځه له متوجه کوي. او بیا وفرمایل الله فرمای ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. موږ انسان بچ کوي د بې حیې خبرو نه، د منکراتو نه، د بدو خصلتونو نه. نو تاسې په مانځه باندې پابندیانې کوئ. دوی چې لاړل چې د چا متعلق خبره کړې وه هغوی چې دوی ولیدل به دوی سترګو نه به اوښکې روانې وې، جړل به یې ډېر. هغوی ورته بله ورځ رالل تاسو موږ ګورو چې مدینې طیبې نه راغلي جاړې ډېر زیات. هغې ویل موږ خو ستاسو متعلق څه خبره کړې وه او نبی علیه الصلاة والسلام خو د هغې جواب موږ ته را نه کړو بلکې موږ چې کومه بیماري وه هغې راته وښودله. څه بیماري درته وښودله؟ موږ ته یې ویل چې مونځ پابندۍ سره کوئ. هغې ورته وفرمیل ښه. نو دوی مانځه ته را روان شو. چې مانځه ته را روان شو د مونځ کې مونځ کوونکي دي الله موږ هغه مونځ کوونکي وګرځوي چې په سر کې چا سره ودرېږي او سکون درته میلاو شي. داسې دي الله موږ جوړ کړي. دا چې سر ته ته راځي او یو د ډډه درکوي او بل ډډه درکوي چې ما سره خوا کې ونه درېږي، دا ډېره خطرناکه خبره. یو وایي چې زما سره خوا کې نه شي، بل وایي ما سره خوا کې. یا الله زموږ د یو بل سره زړونه نږدې کړي. یو خو ادب کول دي، مشر سړی وي، عالم وي، ته هغه ته سب کې ځای پرېږده. ګورې کرکه نه ده، دا خو ادب دی. دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړی، دا عبدالرحمن بن ابوبکر کړی، دا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کړی. دا ادب دی. نفرت هغه څیز دی چې انسان وي چې د سره خوا کې نه وی ولاړ. الله دې موږ د نفرت نه وساتي. محترمو پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ د تجسس نه منع کړو. الله وی تجسس مه کوئ. نبی علیه السلام تعلیم راکړو ولا یغتب بعضکم بعضا. دا تجسس یوه دروازه د غیبت ته. ګورئ یو ګمان د غیبت دروازه ده. ته په چا بدګماني کوې نو غیبت دروازې ته ورسولې ځکه ته به خامخا پلانکیه خبر نه یاره زما خوښ نه دی ولې دا کار دی پکې دا کار دی پکې. دویم دا ته دې ګمان ته ورسولې دې خبرې ته چې د غیبت دروازې ته ور قریب کړې نو چې بیا تجسس شروع کړې د هغې متعلق به د هغې قبح بیانې نو غیبت ته ورسولې. نو اوس الله د غیبت متعلق فرمایي ایحب احدکم آیا تاسو خوښوئ ان یأکل لحم اخیه میتا چې تاسو وخورئ غوښه د یو ورور مړ فکرهتموه تاسو خو یې بد ګڼئ. په ایمان یې ووایئ قسم په خدای چې انسان هسې مړ وي خو لا مونږ څومره یریږو ورته نږدې کېږو نه بیا داسې لاس ځان ته د مړي واچوه او په دې سرمنې چکونه لګوه غوښه تېروه. دا څومره بده خبره ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې 2 صحابه لمونځ وکړو د حضور علیه السلام پسې مقتدیان چې لمونځ یې وکړو هغوی څه خبرې وکړې. سردار کونین ورته وایي دې خوا راشه راویې غوښتل ورته وایي تاسې لاړ شئ
دوباره اودس وکئ، دوباره لمونځ وکئ او روژه به دا سر ته ورسوئ. دا چې کومه روژه مو ده نن د ماسپښینه پورې م نیولې، دا سر ته ورسوئ، خو بیا به د دې روژې قضا راوړئ. صحابه وفرمایل فداک ابي و امي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مونږ کوم یو عمل کړی چې ته مونږ ته وایې چې تاسې واپس روژه را وګرځوئ، دوباره مونځ را وګرځوئ، اودس وکئ. یا رسول الله مونږ خو اودس کړی، مونږ خو تا سره مونځ وکړو، ستا پسې مقتدیانو او تا سره مو روژه نیولې، په کوم ورځ په کوم ټیم چې تا روژه بنده کړې، مونږ روژه بنده کړې، کوم څنګه چې روژه تا نیولې مونږ هغې ته را ورسېدلو. ای د الله حبیبه، او ته مونږ ته وایې چې روژه وه بیا دوباره بیا هم نیسې، دا به سر ته رسوئ. او حضور پاک ورته وفرمایل تاسې د مسلمان ورور غیبت وکړو. د مسلمان ورور غیبت دا دومره خطرناکه مرحله ده چې نبی علیه السلام پې مونځ هم دوباره کو او دس هم پې دوباره کو، او دا روژه به رسوئ بله به هم نیسئ. مونږه صوفیه کرام مونږ ته وایي چې په غیبت باندې روژه ماتېږي. شریعت مطهره ظاهر کې نه ماتوي، خو صوفیه کرام وایي چې ماتېږي. ولې؟ وایي دا روژه د دې بدله الله وایي زی ورکوم. نو چې کله نور فرشتې لیکل نه کوي، فرشتې لیکل نه کوي، الله وایي بغیر د لیکلو معامله زما او د بنده روانه ده. نو چې کله ستا او د الله په منځ کې ډایرکټ رابطه روانه ده، دغه الله وایي ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. نو دغه الله وایي هغه څیز ته خوښ ګڼي چې اخوري غوښه د یو ورور هغه مړ، نو چې هغه بد ګڼي، نو الله وایي بیا ما نه ویریږي واتقوا الله. نو دا بنده د الله نه ونه یریدو. نو صوفیه کرام وایي د دې سړي روژه ونه شوله، د دې سړي روژه ونه شوه. غیبت دومره خطرناکه ګناه ده، دومره خطرناکه ګناه ده، انتهای نشته. عبدالله ابن مبارک رحمه الله لوی ولی کامل دی، طواف کولو. یا الله مونږ ټول بیت الله شریف ته بوز، خدایه مونږ ټول طواف کې یو ځای کې. او د دې عاشقانو یو کتاب دی، هغه مې لیدلو، وایي چې په حرم کې در سره څوک یو ځای شي، نو دا د ابراهیم علیه السلام چې کومه دعا کړې وه او ارواحو ورته لبیک ویلي، او چا هلته د یو بل د ارواحو اواز اورېدلی، نو بیت الله کې به سره الله یو ځای کوي. نو موږ چې څومره ملګرو سره میلاو شوي، خدای مو د تاسو سره هلته بیا حاضري نصیب چې ټول سره یو ځای شو انشاء الله. عبدالله ابن مبارک رحمه الله نوم په هغې باندې تاسو ما واقعات بیان کړي دي. طواف کولو، طواف کولو یو سړی دی او ډېر زیات جاړي، ډېر سخت جاړي. عبدالله ابن مبارک تپوس کولو، یو ته وایي ای خلقا، عبدالله ابن مبارک رحمه الله حج ته راغلی دی، ما ته یې وښایي زه ورسره ملاویږما. چا ورته ویل؟ هغه مخامخ عبدالله ابن مبارک رحمه الله دی. عبدالله ابن مبارک رحمه الله طواف کولو، دا سړی ورسره روان دی، سترګونه اوښکې روانې دي جاري. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ورته ای بچوړیا ولې جاري؟ ورته وی ای عبدالله ابن مبارکا، ستا متعلق ما اورېدلي دي چې ستا دعا قبلیږي. زه ډېر ګناهګار یم، زما د ګناه انتها شته دی نه، ما په رب العالمین باندې په طواف او نیمه شپې تهجد کې وبخه، زما دپاره دعا وغواړه. نن وخت کې چې چاته دعا ته ورځي درته وایي 2 رکعته لمونځ وکړه، خدای ته ودرېږه. ولې هغه د هغه خدای خبره اوري، ستا ګندې نه اوري. دا وایي که نه وایي؟ دا اوس وخت کې اوس دا اوس وخت کې وایي مړه استاد ته څه ته ورځي چې دعا راته وکړه. ته 2 رکعته لمونځ وکړه. ورته لالا زما 2 رکعته لمونځ چې لمونځ وي، خو زه به د دغه ګناه نه منې کړی دی که زما لمونځ لا لمونځ جوړ شوی نه دی. ټیک ده چې ښې مزېدارې سجدې لګوم اوږدې اوږدې، خو د لمونځ چې کوم کیفیت دی هغه ماته حاصل نه دی، د لمونځ چې کوم لذت دی هغه ماته حاصل نه دی، د لمونځ سره چې کومه اصلاح د نفس هغه ماته حاصله نه ده. لمونځ سره چې انسان د کوم بدو اعمالو نه بچ کېږي، زه لا بچ شوی نه یم، زما لمونځ له هغې ځای ته نه دی رسېدلی. اوس په ایمان یې وایي دې خبرې ته سوچ وکړئ. عبدالله ابن مبارک رحمه الله هغه به ښه پوهېدلو که دا د نن زمانې خوشاتاري ښه پوهېږي. جواب راکئ. عبدالله ابن مبارک نن نه 100 کاله وړاندې هغې ته یو ولي کامل راځي، دوی ما ته د الله نه بخښنه وغواړه چې ما الله معاف کړي. هغه ورته وایي
تا څومره ګناه کړې ده چې دومره دې او مخ نه دا اوښکې روانې دي دومره دې جللې دي چې ستا په مخ کې لارې جوړې کړي وایي ډېره لویه ګناه مې کړې ورته وایي ای د خدای بنده راته ووایه ستا ګناه به د الله د عرش کرسۍ نه لویه وي ورته وایي والله ای عبدالله ابن مبارک چې زما ګناه د عرش د کرسۍ نه م لویه ده ورته وایي د خدای بنده دومره لویه ګناه ده چې د عرش نه م لویه ده دا راته ووایه ستا دا ګناه به لویه وي او که د رب العالمین رحمت به لوی وي دې طواف کې لګی دی لاندې سترګې ښکته کړلې جواب یې ورنه کړلو ورته وایي بچوړیا کله چې ستا ګناه د الله د رحمت برابره نه ده نو بچیا ما ته ووایه دا څه قسم ګناه تا کړې ده ما دې په خپله ګناه باندې آګاه کا ما خبره کا ورته وایي حضرت په لاره را روان وم سفر ما ته مخې ته پروت داسې یو ځای راغی ماله د ګناه دروازه کوله وشوله ماله بدفعلي وشوله ماله زنا وشوه او الله ته زه نن دومره مختوره یم الله وی ولا تقربوا الزنا من ځای کېږه زنا ته زه زنا باندې اخته شوی وم ماله ګناه شوې ده په ټوله لار مې الله ته جړلي ما ویل ما به کور ته څنګه پرېږدي کور دروازې ته راغلم ستا لمن مې ونیوله تا پسې دننه لاړم چې د الله ستا د دوست لمن مې نیولې یا الله ما اوس مه شرموه الله ما معاف کا عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته وایي ای بچوړیا دا ستا ګناه ما خو ویل دا به ډېره لویه ګناه وي هغه ما ته وفرمایل ای عبدالله ابن مبارکه د زنا نه لویه ګناه شته هغې ورته وفرمایل او بچوړیا د زنا نه لویه ګناه غیبت ته مسلمان دی چې غیبت نه الله بد ساتلی زنا به الله معاف کی امام حسن بصری رحمه الله هغه د یو حدیث په تفسیر کې لیکلي په ورځ د قیامت باندې به الله رب العالمین سره د میزان ولګوي اورئ محترم دې خبرې ته ښه متوجه شئ زړه سره یې واورئ دا زموږ د ټولو ایمان دی چې کله د میزان به ودرېږي ودرېږي به موږ به تلې میزان ته ورځو اعمال به م تللی شي دې اعمالو کې مونځ وي تلاوت وي درود شریف وي صدقات وي نوافل وي ښه اخلاق وي ښه اعمال وي دا په دې تله کې الله اچي نو چې دا تله کې واچولی شي مقابل کې بد ور واچي که بد یې درانه دې سړي ته وایي عمل نامه دې په ګس لاس واله زه جهنم ته که اعمال نیک درانه بد سپکو په ښي لاس عمل نامه الله ورکي زه ګرځه په دې میدان کې چغې وخه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه لوله خلقو ته دا خپل عمل نامه پیش کړه صحیح شوه چې کله عمل نامې تله درنه نه شوه سپکه شوه د ګناه تله درنه شوه نو دې بیا وایي چې لم اوته کتابیه ما ته کشکې دا کتاب نه وی راکړی شوی ما ته نه وی راکړی شوی ګس لاس باندې به عمل نامه میلاو شي خلقو ته یې ښیه دې به لاس پټوي الله به لاس داسې وردننه کړي فرشتو ته به وردننه کوي دا لاس داسې بره به یې پې لاس را وباسي سر د پاسه بیا عمل نامه ولګېږي څه چې کړي هغه ټول په دې کې لګېدلې وي او دې ورته ګوري او خلق ورپورې خاندي بیړه دې غرقشه دا ولې محترمو تله د میزان باندې امام حسن بصري صاحب تفسیر کوي روایت نقل کوي مختلف ابا هريره ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت نقل کوي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د دې روایت را نقل کوي فرمایي محترمو چې کله وایي کله د میزان ودرېږي یو سړی به ودرې الله پاک راشه تله د میزان دی وګوره دې چې راشي په تله د میزان کې منځونه پراته وي تلاوتونه درود شریف اذکار صدقات بلا تله درنی دې داسې خوا دې خوا وګوري یاره دا خو زما نه ده ما ته خو خپل ځان معلوم دی چې زه د ګناه ډېری یم دا د بل چا ته الله ودرولم نه 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 الله خو چا سره دغه وخت کې نه خطا کېږي الله ته خو خطا نشته
الله باندې نسیان ناراضي یره په ناراضي الله فرشتو ته ورته دا ستادي دا تجارت کړو دنیا کې تجارت می کړو دغه دې حیران شي ګوري پاغي کې د شپې تهجد پراته دي دی به یا الله ما شپه کې تا ته سجده لګولې نه ده او بګوري هغه کې بلا ختمونه د قران کریم پراته دي یا الله ما قران کریم تلاوت دومره نه ده کړې هغه کې به حجونه پراته وي دی به یا الله ما په عمر کې حج نه ده کړې هغه کې به زکاتونه پراته وي دی به یا الله ز فقیر ما چې ته په عمر کې زکات ما کړې ما باندې اونن ور کړې مې نه ده او زه ولارم دا د بل چا ده رب العالمین بورته وي دا ستاده دا د هغې انسان عمل نامې ته لاړ شه چې اوس به هغه خپلې عمل نامې ته راځي او به ګوري یو نیک سړی به را روان دنیا کې چا نیکو عمل نامې ته به ودري بد به واچولی شي نه به د دې په عمل نامه کې تلکي منځ وي نه به روژه وي نه به زکات وي نه به منځ وي نه به تلاوت وي نه به ذکر و اذکار وي دی به تندي له کړس ورکړي چې یا الله حکومت دستا ده قضا دستا ده یا رب العالمین زه خو د بل چا کلي ته ولاړ یم زما د شپې تهجد څه شلو زما تلاوت څه شلو زما حجونه څه شلو زما عمرې څه شلې یا الله تباہ و برباد شم دا زمانه ده ورته به وایي ستا روژه ستا زکات ستا منځ ستا تلاوت د پلانکي ورور سرې ته تللی دی نو هلته چا یوړو وایي د خدای بنده تا د هغې پسې غیبت کړی و ستا ټول نیک اعمال هغه ته لاړل او د هغې بد اعمال تا ته رالل غیبت دومره خطرناک چیز دی ورونو کله د میزان کې امام حسن بصری په دې ښه عمل کوي امام حسن بصری په چا غیبت کړو امام حسن بصری د صحابه و شاګرد دی لاړو ستوان غوړي ګوړه شربت کجوري ځان سره بلا طعامونه واغست چې لاړو دروازې د صاحب وهله حضرت تا سره مې کار راغه د کور را ووتلو او حسن بصری څنګه راغلی وایي حضرت جي دا اوړه والی دا غوړي والی دا تیل والی دا د طعام سیزونه والی په دې باندې ځان ته او بچو ته خوراک طعام وایي امام حسن بصری ته او مال طعام راوړل دا خو بېدبي ده نه جي نه الله دې خوشحاله کا په کار دی موږ یې تاسې نه دروړو موږ له به دعا وکړئ جي تاسې خپل طعام والی او زه به درشم جي خدمت وایه ویل نه حضرت تا ما سره ډېر لوی احسان کړی که احسان مقابل کې بد پکار دي که ښه وایي ښه پکار دي نو بچیا تا زما جامې پاکې کړې نو په دې صابون به ځان له جامې پاکې کړي زما دې د معدې نه د ګناه اثر ختم کو ته به په دې پاکو اوړو باندې معده ډکه کړي ته به ورباندې مونځ وکړې تهجد به وکړې هغې تندي له کړس ورکو هو ما پرون د پسې غیبت کړو هغې ورته بچیا قسم په خدای که غیبت کوونکې د دې نه خبر شي چې ما له به دومره اجر او ثواب ملاویږي دنیا کې به د خلقو مخکې داسې کار کوي چې ما پسې غیبت وکړي محترمو ما د مختلفو اولیاء واقعات بیان کړي خو زما مقصد نن په دې آیات مبارکه کې دا دی چې را روان رمضان دی د هغې دپاره علاج پکار دی یو سړی هسپتال ته ځي هلکه ستا به ټسټونه هلته کېږي ګورئ او بیا به ستا رزلټ راځي چې ستا څه بیماري ده په ایمان یې ووایي دا بیمار سره دومره تشویش چې الله هسپتال ته ځم لیبارټرۍ کې به زما وینه ټسټ کوي خدایه شکر نه یا الله تور زیری نه کینسر نه خدایه تباه و برباد بشم دا واړه بچي به مې څه کوي دې چې لاړ شي او ورته وایي چې بس ټول ټسټونه دې صفا دي هغې سره موبایل وکړي هغه څه به خو مکمله ختمه شي وایي زه الحمدلله کار وشو ټول ټسټونه مې صفا دي
په ایمان یې وایي چې دنیا لیبارټرۍ کې تا ته غلط رپورټ راغی دومره سکون درته میلاو شو او هلته د آخرت لیبارټري ستا ټول اعمال به شیشې ته مخامخ شي او ستا ټول اعمال 0/0 شي او یا د ټول اعمال نیکو او هغه ټول لاول یو بل چاته په شا کې دا ستا او تا ته ویزه ګرځه په څه باندې ښه غیبت دا اوس څه شی دی د یو مسلمان پسې بهتان تړل یو مسلمان پسې غیبت کول نرو د چا جامې مه پاکوي خپلې جامې پاکې کوي هغه څوک چې د بل عیبو ته نظر کا خدای مه کړه د خپل عیبو نه خبر خپل عیوبو ته کتل پکار دي د بل چا عیبونو پسې مه ګرځئ امام حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي په ورځ د قیامت باندې مفلس سړی غریب سړی تاواني سړی څوک دی شاګردان ورته وایي حضرت جي مونږ ته پته لګي نه ورته وایي تاواني انسان هغه دنیا کې غیبت کوونکی دی نو ورونو غیبت نه ځان وساتئ الله څه وایي ای ایمان والاو ځان بچ وساتئ د ګمانونو نه بد ګمانونو نه ولې دا بد ګمان به تجسس باندې اخته کی تجسس مه کوئ الله وایي ولې دا به د غیبت ته ورسئ الله وایي غیبت مه کوئ ولې غیبت مه کوئ الله وایي تاسې خوښوئ غوښه د ورور په خوړلو چې هغه تاسې ته مړ پروت وي او تاسې ورباندې چکونه لګوئ نه دا خو بده ګڼو خدایه نو الله وایي واتقوا الله ما نه ویرېږئ او اوس توبه ایستل پکار دي چا پسې چې غیبت کړی هېڅ خبره نه ده ورشه ورته وروره ګپ شپ کې ویس کېدی شي ما څه خبرې کړي د خدای درځه دپاره ما معاف کا شپه کې عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه حج کې روانو مینا ته چې را قریب شو اتم د ذوالحجه باندې نو چې مینا ته را داخل شو نو دوی په لاره باندې د یو ملګري د سورلۍ خبره کړې وه وایي دا سورلي د ده چې کومه ده دا سورلي وایي دوی چې د چا نه اخیستې ماله پته لګي دکې یو مسله وه د دوی په هغې باندې پیسې وي او په هغې پیسو کې دا سورلي ترېنه واخیستله دا سورلي دومره قیمت نه وه څومره چې دوی ترېنه واخیستله دا خو ګرانه وه خو دوی ورباندې قرض و نو خبره رښتیا وه همداسې شوې وه بس عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه مینا ته لا نور ودرېدو په لاره کې ملګري ترېنه لاړل دا ولاړ دی اخر چې د هغوی قافله راغله را ورسېدل ناوخته ټیم دی د ماسپښین لمونځ مینا ته رسول پکار دی اتم د ذوالحجه باندې الله مو د نصیبه وګرځوي نو دې ورته وایي چې ته څنګه ولاړې ای د عمر فاروق بچوړیه خلک ټول لاړل او ته ولاړې دي په ژړا شو وایي ما تا پسې یو خبره کړې وه که ما په دې ځای کې معاف نه کړي زما د معافۍ دپاره هلته د خدای دروازې ټولې بندې دي څه ګناه دې کړې ما داسې خبره وکړه چې دوی دا سورلي د چا نه چې راوسته په هغوی د دې قیمت د دې سورلۍ قیمت ډېر و خو دوی هغې ته پوره پیسې هغې ورنه کړې نو په هغې د سورلي راوستله ما دا خبره کړې ما معاف کا هغه ورته وي بلکل ما معاف کړی د خدای بنده موږ خو ډېرې داسې خطاګانې کړي تا خو نه زموږ ذهن کولاو کړو ورته وي معاف دې کړم وایي او خپله سورلۍ نه ښکته شو ډېره قیمتي سورلۍ وه ویل دا تا ته ما فی سبیل الله درکړه او پیاده چې کوم د هغه نور حج وکړلو عبدالله بن او تا ما سره احسان وکړو نو ورونو د یو بل نه د غیبت عفو غوښتل پکار دي الله جل جلاله دې موږ او تاسې دا ټولې خبرې ما ځان ته وکړي تا سره مې امتحاني وکړه خپل ځان ته وایم چې ای نفسه ته ما غیبت ته ولې مجبورې ای نفسه ما بهتان ته ولې مجبورې ای نفسه ما ولې هلاکت ته غورځې خپل نفس ته لګیم تا سره مې امتحاني وکړه معززو غیبت مه کوئ بیا درته وایم غیبت مه کوئ بیا هم درته وایم غیبت مه کوئ غیبت ډېر خطرناکه او ډېره خرابه ګناه ده نو تاته هېڅ شی نه لګېږي په نظر باندې او د غیبت په ځای باندې که یو ځل ویې سبحان الله جنت کې درته ونه نال کېږي د هغې سوری به د 500 کالو په مزل باندې اس د هغې یو طرف بل طرف نشي لاندې کولی و د خدای بنده غیبت په ځای د الله تسبیح وایه د غیبت په ځای باندې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایه اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه زمونږه کمرور حاجی محمد غلام صاحب هغې بیمار دی دعاګانو درخواست کړی دعا به ورته وغواړو انشاءالله سفر کې دی الله رب العالمین دی سفر اسم سخت وي بیماري پکې بیا راشي انتهایي سخته وي رب العالمینه دې ته سره زمونږ د بیمارانو شفای کامله عاجله ور نصیب کړي زمونږ دوستان دي مقتدیان دي شاګردان دي هغوی جیلونو کې پراته دي هغې دپاره خصوصي دعا غوښتل شوې ده دعا به ورته غواړو محترمو مسلمان د مسلمان په دعا باندې ډېر لوی کار کېږي بیا په اخلاص وشي ډېر لوی کار کېږي دارنګ زمونږ پرون
د مقتدیانو نه د کالا خان ماما تبر وفات شو هغه لپاره دعا وغواړئ ځان لپاره دعا وغواړئ مال دعا وکړئ الہ العالمین خدای زموږ د ټولو غټ واړه ګناهونه معاف کړي یا رب یا ارحم الراحمین الله موږ د غیبت نه وساتي یا الله موږ د دروغ نه وساتي یا الله موږ د بهتان نه وساتي یا رب یا ارحم الراحمین الله موږ کو چې چا څه غیبت کړي په موږ باندې بهتان تړلې یا الله الله کوم چې هغه بیماری وي خدای زمونږ نه وباسي کوم کې بیماری نه وي او هغه په ګناهګاری الله ګناي معاف کړي الہ العالمین خدای زمونږ د ټولو پریشانی ختم کړي یا الله د قبر د عذاب نه مو وساتي یا رب موږ د دروغ نه وساتي یا رب موږ د غیبت نه وساتي یا رب موږ د غیبت نه وساتي یا رب موږ د بهتان نه وساتي یا رب زمونږ د دوستان مقتدیان وساتي یا الله زمونږ د متعلقین وساتي الہ العالمین زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کی او په اخلاص سره دعا وکي ان شاء الله سبا زمونږ د قران کریم د ترجمه تفسیر د روزي د پاره آغاز کیږي ان شاء الله موږ به تقریبا 9 بجې ترجمه شروع کوو ان شاء الله تقریبا 9:30 بجو پورې به ترجمه کوو 2 غنټې ټیم الله رب العزت تور کې ورس کې خوب باندې تیریږي دروغ باندې تیریږي دکانونو کې پناستم تیریږي 2 غنټې دکان بند کا 2 غنټې د الله کتاب اورا ان شاء الله کستا بل دکان کولاو کړي هغه خپل کار لته ته 2 غنټې د الله قران ته ناشته ان شاء الله د دې 2 غنټو عوض به الله تعالی په دنیا او آخرت کې درکړي نو محترمو دا زمون ترجمه د عوامو ترجمه وی لفظي ترجمه وی ټول ته دا درخواست دی چې څومره د علاقه متعلقین روح زمونږ راځي نو محترمو سلوي خورزي چې الله رب العالمین ته ټوټل تقریبا سلوي خورزي کې قران کریم ترجمه به د الله په فضل او کرم سره د الله په امداد سره د الله په نصرت سره د الله په رحم او کرم سره ان شاء الله ان شاء الله رسو تاسو لم درخواست تقریبا په دې سلرشتو غنټو کې کدونی می غنټه موږ جمعه ته ورکو ان شاء الله ورځ د قیامت باندې 50,000 کال ورځ براته دغه 2 غنټې د نجات ذریعہ وګرځيږي نو محترم کله اراده وکي عزم وکي چې یا الله موږ بستا کتاب ته 7 بجې ځان جمعه تر رسو ان شاء الله سبا رومبه ورځ ټول مرګرو ته دعوت ته چې ان شاء الله و بجو ته ځان را ورسوي ابتدایي دعا کې ځان شریک کړي الله نه به وغواړو چې یا الله مونږ ته د دې راتلو لارې کولاو کې شیطان سړي ته وسوسې ورچي نو الله مونږ ته د قران کریم د علم د سفر ټول دروازې کولاو کې الله مونږ ته په قران کریم علم عمل دواړه را نصیب کړي دا څومره دوستان چې راغلي الله ټول ته جزای خیر ور نصیب کړي زما یو ورور حاجی صاحب هغه د دوبۍ نن موبایل کړو خصوصي دعای غوښته ده ډېر موږ مقرب مرګري دي موږ سره مینه کوي دعای غوښته الله کریمه دا غوږ چې ارمانونه دي الله کریمه سره زموږ د ټولو ارمانونه پوره کړي له حاضر جمع کې مرګرو درخواستونه دعا وکړو بیا دعا وغواړي څومره زمونږ دوستان مقتدیان شاګردان جیلونو کې دی الله خپل کورونو ته روح رحمت خوشاله راولي الله موږ سره د نیکو اعمال توفیق ور نصیب کړي خدای موږ د بدو اعمالو بدو اخلاقو بدو افعالنا اوساتي دعا وکي الله د حضور پاک د ټول امت گناهونه معاف کړي یا الله د حضور پاک د ټول امت گناهونه معاف کړي یا الله یا ارحم الراحمین الله د حضور پاک د ټول امت گناهونه معاف کړي الہ العالمین زمون د ټول په اخر وخت دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا